د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه به چې تاسې په سرخط کې لوستلي، زما د نن موضوع چې ده هغه د مولانا خانزیب شهادت په اړه باندې ده. مولانا په موږ کې اوس نشته دی، الله دې هغې ته جنتونه ورکړي او هغه دې الله د هغې ښکلي کړي. مسله داسې ده ملګرو دلته چې هر پښتون چې د خپل حق غوښتنه یې کړې ده او حقیقتونه یې ویلي دي او د خپل قوم سره ودرېدلی دی، بیا د پنجاب ریاست چې دی هغه نه دی پرېښودلی او هغې ته یې دسیسې جوړې کړي دي او بیا ته یې د خپلو پښتنو په واسطه باندې له منځه وړی دی. ځینې پښتانه یې په خپله د منځه وړي دي او ځینې بیا په زندانونو کې له منځه وړي دي او ځینې بیا په هدفي وژنو کې په نورو پښتنو باندې په شهادت باندې رسولي دي. ما سره لومړی به در سره دغه ویډیو شریکه کړم، بیا د شهید مولانا خانزیب صاحب یوه ویډیو او خبرې چې د خپل قوم په اړه باندې دې څه ویلې او د پښتونخوا د وسایلو په اړه باندې څه ویلې او د پنجاب د ریاست د ظلمونو په هکله دې څه ویلي دي، هماغه سبب شو چې مولانا صاحب هم په شهادت باندې ورسو. لومړی به تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم، بیا پرې څه خبرې. خانزیب مولانا دی، درې ډزې څلور ډزې د پاسه نه سر لګېدلی دی، یو ډزې دا مرۍ لګېدلې، یو ډزې دا ولې لګېدلی دی، درې ډزې دا ولې لګېدلی، یو ډزې دا سینه داسې لګېدلی، یو دوه او درې څلور پنځه شپږ او درې په دې سایډ لګېدلی، یو دا دی لګېدلی دی، اووه او درې ډزه د پاسه لګېدلی دا سر یې شلېدلی دی. نو تقریبا وایه چې پنځلس شپاړس ډزه لګېدلی دی او ټولې ډزې د پاسه نه شوي دي، یعنې د لوړ ځای نه پې شوي، تقریبا د درې څلورو چته بلډینګ نه پې فایرنګ شوی دی، د پاسه نه پې فایرنګ شوی دی لګېدلی دی. او دا د مولانا صاحب دا سینې دا ژبه یې د قار او دا ورویستلې دي، دا یې ژبه راوتلې ده، ما وردننه کړه، دوه وخته را ژبه یې راوتلې ده، سپېڅلی د قام شهیده. ملګرو، په دې به در سره خبرې کوم، خو مسله داسې ده چې دا لومړی شی نه دی، د دې مخکې ګیله مندم هم د پښتون په واسطه باندې چې د پنجاب ریاست یو مهره وه، د هغې په واسطه باندې هغه هم په شهادت باندې ورسېده او داسې نور هم دا وړو لکه دا ټول چې دي لکه لاس د پښتون وي، خو دغه چې دی شاته چې هغه چا هڅولی دي ته چې دغه پښتانه ووژني، هغه بیا پنجاب ریاست وي او د هغې د پیسو په مقابل کې او د هغې د ډیکټیټ په مقابل کې دغه شانته پښتانه چې دي هغه په شهادت باندې رسوي. او ځینې ګلخانان لا اوسه پورې په دوی نه پوهېږي، هغه داسې فکر کوي چې د پنجاب دغه فوج چې دی دا د پښتنو فوج دی یا پښتنو هم په دې کې دي، مګر دا داسې نه ده. پنجاب هغه د پنجاب فوج دی او د پنجاب ګټې چې دي هغه ساتي او دغه نور صوبې چې دي دا لکه د پنجاب مستعمري دي. زه به در سره دغه ویډیو په مخ باندې نور هم پرېږدم، هغه به تاسې وګورئ، بیا زه خپله به په منځ منځ کې زه به خپله هم خبرې کوم او که بیا وروسته وشو ډاکټر صاحب هم راځي. خدایا دا دې څه راوکړل چې یو نر دې را پرې نښود، هر کمره ته چې تکي صفا ووایا چې خطرم تا پیدا کړې ده او دا مسلم تا پیدا کړې ده، چل دې زما حسین کول به دی موږ درته وایو چې موږ د خپل قام په خاطر باندې خپل سر په تلي کې ښودی دی، نه خانان یستو نه رهبان یستو نه جاګیردار او سرمایهدار یستو، که زموږ نه به جاګیرونه پاتې شي یا به له خانې او نوابۍ پاتې شي، د خدای تعالی به لنګار یستو چې په کوم ځای کې مر رالی هلته به ورته هرکلی ووایو هغه مرګ ته. خو میدان خالي نه پرېږدو، ستا خاینان خالي نه پرېږدو، ستا دلالان خالي نه پرېږدو، تر اخره پورې به لزغلوم انشاءالله تعالی که ناصب کردو که پهلو به د وطن هر غاصب هر ظالم هر خاین به په ګوته کوم، د په وطن یو یو بچي ته به ښیم چې دا وطن دې خلکو تباه او برباد کړو، دا اوس په دې لوبه کې شامل دي، یو یو بچی به د وطن پوره کوم انشاءالله تعالی. دا زموږ فرض دی، فرض چې زه قامي مقدمه
په لکي مروت کې تاسو یاد ساتئ 2-3 ډېرې مهمې خبرې دي. وروسته د همدغه د مولانا خانزیب صاحب یوه ویډیو بله د خپرومه همدغه ویناګانې دي چې دی به کولې، ځکه دی هم دا خبره کوله چې دا جګړه چې ده د پښتنو د وسایلو جګړه ده، او پنجاب همیشه د هڅه کړې ده چې زمونږ وسایل دي هغه که د اوبو دي که د ځنګلاتو دي که نور مدنیات دي دا وړي او موږ ته دلته بهانې جوړوي او بس دا جګړه چې ده دا پښتنو ته راوړي. زه به دغه دا ویډیو هم در سره لږه شان شریکه کړم او بیا به وروسته پرې خبرې. یو د لکي مروت بنیادي مسله د کر کلي د کروندې ده. دلته یو مروت کینال جوړ شوی دی په 1962 کې، نو د هغې نه پس 80 کاله وشو تا له بل نهر نه درکوي. هغه نهر د شګو نه ډک شو، نو 1,00,000 ایکړه ځمکه به د هغې ساوي وه چې کله دا نهر جوړ شو. اوس زه نه ګڼمه که په هغې 10,000 ایکړه ځمکه مو به کېږي. نو د هغې نتیجه څه شوله چې د لکي مروته 80% ځمکه دا شړه شوه، دا للمه شوه، دا زمونږ د کروندې نه ووتله. د لکي مروت چې څومره ځمکه را 3,000 مربع کیلومتر خاوره کې چې کومه سروې په دې شوې ده چې که دې له نهر راشي دې له اوبه راشي، نو د ټولې پښتونخوا 20% غنم به صرف لکي مروت پیدا کوي. د پنجاب سوال نه به موږ خلاص شو. او دویمه ده زما زمیندار به راوچت شي، زما پټۍ به سمسور شي، او دا ممکنه ده. نو د لکي مروت بله مهمه مسله چې په هغې کې په کار ده نور هم اضافه وشي. مولانا خانزیب صاحب چې دا ډیر زیات دې سره ډیر معلوماتو د خپلو وسایلو نه خبرو، د خپل لکه په پښتونخوا کې چې تېرېدل د هغې ټول نه خبرو او پوره مطالعه به یې کوله او بیا به یې وروسته پر هغې باندې خبرې کولې. لکه دی چې لکه دا کوم اوس د اوبو په باره کې دې خبرې کولې او د زراعت باره کې کولې، ځکه د هغه پښتنو ګلخانانو ته ځواب و چې کله کله هغه وایي چې موږ ته پنجاب چې دی هغه غنم راکوي. نو دې دا خبره ورته کوله چې دا زموږ اوبه هلته ځي او خپله لکي مروت چې دی لکه دلته چې دی زمونږ ډېرې زرخیزه ځمکې چې پخوا وې هغه نهر کې اوبه کمې شوي دي، هغه موږ ته پنجاب نه راکوي. نو دې په خاطر باندې ځکه که چېرته دغه ځمکې زمونږ خړوب شي نو بیا به زمونږ هغه دغه چې دی لکه اوس چې کوم انحصار دی زمونږ په پنجاب باندې د غنمو په خاطر باندې، نو هغه به بیا نه کېږي. خپله زمونږ دغه د لکي مروت کوم غنم چې دلته کېږي دا به د ټولې پښتونخوا دپاره بسنه کوي. نو دې همیشه داسې خبرې کولې، همداسې که مدنیات به و د هغې په باره کې به هم دې پوره مطالعه کوله او هغه به بیا د نورو پښتنو سره شریکوله. ډاکټر صاحب هم راغلی، زه به ډاکټر صاحب راواخلم، تاسو دغه اورئ، زه به ډاکټر صاحب هم راواخلم او بیا به پرې خبرې کوو انشاءالله تعالی، همداسې به مخکې ته ځو. چشمه رایټ بینک لیفت کینال 50 کاله وشو نهر موږ له څوک نه راکوي. تاسو ګورئ پنجاب چولستان ته یې نهرونه روان کړي، سند ته یې نهرونه روان کړي. په 1991 کې چې کوم دی AGM قاضي فارمولې لاندې ریکارډ شوی دی چې ټولو صوبو له به مساوي نهرونه ورکوو. نو د لکي مروت د جنوبي ضلعو دغه چشمه رایټ بینک لیفت کینال دې له نه پیسې ورکوي نه په ځمکه باندې جوړوي. نو نتیجه د هغې څه ده؟ 3,00,000 ایکړه ځمکه به صرف د یو نهر څخه زموږ وشي تر رډیایي خانه پورې. 8 کاله وشو چې ویلې دي چې 65% به وفاق ورکوي، 65% به صوبه ورکوي، خو 1 روپۍ وفاق تر اوسه پورې نه کړي. نو هر څه زموږ څه جام ولاړ دي. نو دویم دا ډیمانډ پکار دی د دې لکي مروت او ټول ساوث ډسټرکټ دپاره چې وروره ځمکه خو دې راکړې ده، د پنجاب شر او دښتې زما په ځمکه باندې خړوب کېږي. د پاکستان 65% خوږه اوبه دا د پښتنو د سیندونو ده. 1,02,000 ایکړ فټ د ټول پاکستان خوږه اوبه ده، او 1,15,000 ایکړ فټ اوبه یعنې 80% تقریبا دا صرف ستا د وطن سیندونه پیدا کوي. هغه یو شاعر وایي که نه، وایي د مودو نه د سیندونو خوا کې وسو، خو زما فصلونه اوس هم په باران دي. دا باسین په غاړه باندې موږ پښتونخوا کې د استسقا مونځ کوو. دا باسین په غاړه موږ د خدای نه د باران سوال کوو. دا استسقا مونځونه تاسو په پنجاب کې لیدلي چېرته؟ دا په سند کې لیدلي؟ ولې؟ پټۍ اوبه دی که نه؟ د باران سوال به د خدای نه کوو، ټول عمر یې رحم پکار دی. خو سوال سیاسي دی، مسله سیاسي ده چې اوبه زما دي، خوږې اوبه زما دي او زما په خاوره تېرې دي. نو د پنجاب 80% ځمکه اوي د اوي نهري، او د پښتونخوا 1% ځمکه چې کوم ده دا باراني ده. دا جبر دی، ګورې دا ظلم دی. ځکه به سیاسي خلک په دې پیسه باندې سر خلاصوئ، ځان به پویه کوئ. نو د لکي مروت مهمه مسله چې دې له موږ له پاڅون پکار دی، احتجاجونه هم کوئ، سوشل میډیا کې ویډیوګانو کوئ چې وروره زما دې خاورې له لکي چې کوم مروت کینال دی او تانګزام دی او د هغې سره چشمه رایټ بینک لیفت کینال دا ولې نه منظورېږي زما دې خاورې ته؟ پکار دا ده چې د دې لپاره رهبران غږ وکړي. او دویمه مهمه خبره عزیزانو، د دې سره په دې خاوره کې خدای پاک ولې یوازې تیل او ګیس نه، د یورینیم غرونه خدای درکړي تاسو دې لکي مروت ته. دا پوره یو سلسله ده، دې ته هغه د ساینس په اصطلاح کې سوالي غرونه ویلی کېږي.
دا غرونه چې تور او سپین شوي دي که نه دا کیمیایي عمل دی داسې عذاب نه دي والي دا لاندې دا غرونه د یورینیم نه ډک دي یورینیم څه دی په دې وخت کې ویلی کېږي چې 1 کیلو یورینیم 10 کروړه روپۍ قیمت لري 10 کروړه یو توله یورینیم چې په موټرسایکل انجن کې ور واچوې که نه 80 کاله به دا موټرسایکل روانې ودرېږي به نه دومره پاورفل انرژي ده اوس غرونه خدای تعالی درکړي دي اوس په غرونو کې واک نشته اختیار نشته نوم یې پیسېږي ریډیو اکټو منرل نوم یې پیسېږي سټریټیژیک منرل یاره وره که هره بله نوم وله ورکوې خو زما په خاوره خزانه ده خدای پاک را کړې ده او دې وباسي نو چې وباسي نو دومره لږ انصاف وکړه چې ما راته ټکس راکړه که نه قیمت نه راکړې نو هغه ټکس خو راکړه که نه تیل خدای را کړي دي ګیس خدای را کړی دی ما له خو د هغې هغه جایز ټکس راکړه قیمت نه راکړې که نه عزیزانو د لکي مروته دا خاوره د زراعت په حواله باندې جنتي خاوره ده دا هسې سره خاوره نه ده دا داسې فصلونه کوي د پنجاب د کروندې د مقابلې خاوره خدای دې کړ کې مده راکړي خو مسله سیاسي ده مسله د اوبو ده مسله د نهرونو ده او د هغې سره سره نور وسایل چې کوم دي د هغې لپاره غږ پکار دي او اخري خبره عزیزانو څلورمه خبره خو اخري مختصر کومه یو په موږ پښتنو کې ذاتي دښمنۍ دي تربګنۍ را پکې پیدا دي زار ځای کې دا سوال دا له من غوړو په هر ځای کې چې علما سیاسي رهبران مشران پښتانه دې تربګنو تباه او برباد کړو د قام مسلې ته نه راپاڅو نه خو تربور ته سره وربیلو او د تربور سره هم خاورې کوو دې دښمنو دې ذاتي کینو دې تربګنو له په دې قام کې چې څنګه باچا خان بابا کرمزو باباجي فقیر ایپي په شان مشران به ګرځېدل روغې جوړې به یې کولې په دې پښتنو کې روغې جوړې وکړې د مصالحت دا دښمنۍ دا تربګنۍ دا وباسئ د منځه نه او چې وینستلې خدای پاک هم پرې راضي کېږي او ته به هم یاد شي وایي په وطن کې دا سړی صحیح سیاست کوي سیاست خورورولي ده اصلاح دی تربیت دی دلیل دی تهذیب دی له دې کنځلو نه به موږ راقام راوباسو ملګرو د مولانا صاحب خبرې مو واورېدلې دا مې درسره ځکه خبرې کړې نه چې د دې د شهادت اصلي علتونه تاسې په پوه شئ چې دا دې په خاطر شهید شوی دی ځکه چې دی د خپلې صوبې د خپل ولایت دغه ټولو وسایلو څخه خبر و چې کوم یو پنجاب په پټه باندې وړل او د هغې دپاره په قوم کې یو پوهاوی ورته ورکوو قوم ته او په هغې کې هغه پوهاوی راوستو او هغې ته هغه شعور ورکوو او په دویم پوهول اینه چې پنجاب چې دی دلته واکمن دی او ستاسې وسایل وړي مولانا صاحب یو بله خبره زما ډېره خوښه شوې وه چې هغې یو وخت کې کړې وه او هغې خاص کر د مولانا فضل الرحمن درې ګوند ته او د جمعیت اسلامي ګوند ته چې سراج الحق مخکې یو څه موده مخکې مشري کوله او مولانا فضل الرحمن خو د جمعیت علماء اسلام ګوند مشري کوي دوی ته یوه خبره وکړه چې تاسې چې کله هم په حکومتونو کې راشئ دغه اردو ژبه غواړئ چې د پښتونخوا قومي ژبه یا رسمي دفتر ژبه یې کوي وایي تاسو چې کله موږ د پښتو باره کې خبره کوو یا د ملت پالنه کوو تاسو په هغه وخت کې په موږ باندې ټاپې لګوئ چې دا په اسلام کې تفرقې منې دي او تفرقې کوئ مګر هم تاسې همدا کار کوئ چې دغه د اردو ژبه چې کله تاسې قومي بولئ هغه ته په هغه وخت کې بې تعصب یا په ملت پالنه نه ده یا تاسې چې د پښتونولۍ په ځای باندې پاکستانیت خپروئ او پاکستانیت دپاره کار کوئ چې هغه هم یو قومیت دپاره کار کول دي هغه وخت کې ستاسې چې دی دې ته فکر نه کوئ چې دا هم په اسلام کې تفرقه ده مګر چې کله موږ پښتون د خپلې ژبې خبره کوو او یا د قوم خبره کوو په هغه وخت کې ځکه تاسې د پنجاب نه تاسې ته پیسې راځي د هغه ځینې تاسو ته دا خبرې ډیکټیټ کېږي نو بیا په موږ باندې دغه رقم د تعصب یا تفرقو دغه لګوئ ټاپې لګوئ نو دا خبره به دې همیشه کول همیشه د خپل قوم سره ولاړو صحیح ده په زغرده باندې خو موږ په دې پوهېږو چې په پښتونخوا کې که څوک په زغرده د پوهې وایي چې لوی افغانستان غواړو نو ځکه دا ډېر مشکل دی ځکه هلته همدغه شان د په هدفي وژنو کې له منځه ځي اوس هم دا چې کوم ځای کې شهید شوی دی دا د پنجاب د فوز لخوا شهید شو او هغه په داسې ځای کې شهید شو چې هغه تاڼې ته تقریبا دا 1.5 کیلومتره نږدې دا شهید شوی دی او همدغه د تاڼې نه پرې ډزې به شوي یا د پاس کوم ځای نه د لوړې نه په دې باندې ډزې شوي دي ځکه په سر باندې ایستل شوی دی دا بل چا نه دی ایستلی که هسې به هلته ځینې خلک د ير او ډار نه به په ټي ټي پي ورړی څوک به په یو ورړی بل باندې که په ټي ټي پي به هم دا خبره کوي خو هغه به د خپله د آی اس آی هغه ځینې خپل دوی چې ورنه ایستلي دي په ځینو عادي خو پار ګوند کې ځینې خپل کسان نه باسي او هغې باندې بیا داسې یوه پېښه کوي چې دغه ګوند نوم ورباندې بد کړي نو که کلي مي هغه دې په خاطر کوي چې دغه ټي ټي پي چې اوس د پنجاب خلاف د پنجاب فوز خلاف باندې جګړه کوي چې د هغوی نوم بد کړي او پښتانه چې دي په دغه دوه ډلو باندې تقسیم کړي چې
په خپل مینو کې همیشه په جګړه باندې اخته او د خپلواکۍ او ازادۍ طرف ته د دیو هغه د غږ لاړ نشي او یو ځای نشي د خپلواکۍ لپاره غږ یو نه کی. نو همیشه دا کار دی چې دوی په پښتنو کې دغه د بې اتفاقۍ خبرې کوي او همیشه پښتانه یو پر بل باندې وژني چې دلته په دوی کې په خپل مینو کې دښمني او د پنجاب چې هغه اصلي دښمن چې دی شاته چې دی دا ټوله لوبه د پنجاب ده چې د هغې طرف ته د دوی پام نشي. نو ځکه دوی همیشه ځکه دی دغه مولانا صاحب یو بله خبره هم کوله، دی به دا خبره کوله چې موږ کله د یو پښتون په شهادت باندې راټولیږو موږ دا خبره کوو چې د شهادت په فضایل وي چې دا شهید شي او درجې لوړې شي. موږ هېڅکله قاتل ته ګوته ونه نیوله چې دا د چا په لاس باندې شهید شو ولې شهید شو. وایي موږ هغه اصلي دغه علتونه نه لټوو چې دا ولې شهید کېږي او د څوک شهیدوي او بیا به وروسته د هغه کونډې او ماشومان بیا څه کوي. او دا خبره رښتیا ده ځکه چې دا خپله د دې هغه نن چې ما د دې ځینو ویډیوګانو کې د دې ماشومان ولیدل چې هغوی باندې هغه څومره مشکلات او هغوی څومره ژړاګانې او څومره تکلیفونه په هغوی باندې وو. نو دا چې دی دا خپله هماغه کومې کورنۍ باندې چې تېرېږي هغې ته دغه کېږي. خو قرباني او وژنه خو دوی هسې زموږ کوي. دا وژنه داسې کېدله چې پښتنو د لوی افغانستان په خاطر باندې کله وي. یوه بله فقط اخرنۍ خبره زه کوم د عدم تشدد چې دا خو په هند کې شروع شو. ولې شروع شو؟ ځکه هند کې په هغه وخت کې چې کله د انګریزانو حکومت و ملګرو په هغه وخت کې دوی ځکه عدم تشدد نه کار اخیستو چې شاته د هند داسې څوک نه و چې هغوی ته اسلحه ورکړي او دوی د جګړې دپاره آماده کړي، شاته قوت نه و چې دوی دا جګړه وکړي. نو د هغوی دپاره عدم تشدد داسې و چې یو خلکو کې په هغه وخت کې پوهاوی راوستو خپله د هند په خلکو کې هندوانو چې د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي او خپلواکي وغواړي، خو په زور یې نشي غوښتلی. نو په دغه عدم تشدد یې غوښتله. مګر د پښتونخوا شاته په هغه وخت کې دوی باید دغه فلسفه نه وي اخیستلې. شاته افغانستان و هلته دوی کولی شو چې د غبرخان بابا ته امان الله خان ویلي مو که تاسو غواړئ چې جګړه وکړئ نو ځینې که مشران هم راځي په ځینې ولایتونو کې به ورته موږ ځای ورکړو، تاسو کولی شئ چې اسلحه واخلئ او جګړه د انګریزانو سره وکړئ. په هغه وخت کې دا خبره هغې ته شوې وه. نو عدم تشدد ته د پښتنو ته په کار نه و چې دغې نه استفاده کړې وي یا کارولی وي. خو زه خیره خو اوس تېر شوي دي. په کار دا ده چې دغه همیشه دا اوس چې عدم تشدد د پنجاب سره روان دی دا ښه کار نه دی. ځکه دې پسې باید پښتانه یو موټی شي او د خپلواکۍ دپاره لاړ شي او دا په عدم تشدد باندې نه کېږي. لومړی باید پښتنو کې صرف پوهاوی په خاطر راشي او نور چې هغوی دغه د پښتنو وژنه کوي باید د دې بدل دې واخیستلی شي. پښتانه خو به په دې مشهور چې دوی خپل بدل اغوستو. مګر دا د خپل مینو کې د یو بل نه بدل اغوستلو ته او د یو بل سره په جګړه باندې یو بل ته منظري دي. مګر پنجاب ته چې دی بیا ټول سرونه ټیټ نیولي دي.